راشي ماقام ورته ملو خبره د روټای نه ده خبره د دین ده چې قوم د قوم دا تصور کی چې د دین متعلق د حکومت پالیسی بد صحیح تاسو خدای نشی رانی وې پاکستانیان د اسمان نه را پریوتی دي خدای سره ګډ جوړ کړي دي او خدای سره معاهده کړي ده چې زب تاسو ته هیڅ نه ویم که تاسو ورڅ کوئ ورشي بیګا وګورئ په روس کې یو ګړچ ولا زلزلې ور کړي دي 50 لک زره خلق پکې تباہ روس غوندې ملک ته چې په دنیا کې اعلی ترین قوت ته یو ګړچ زلزلې ورک 50 زره ولا مرک شل زره ماشومان د سکولونو نه رئیس دي مړه د ملبیلا چا کر چې ټي وي ای به بیګا کتلی چې هغه کم منزلونه را غرزول دي دارا تسار چا کی سکوله ما کر ټي وي نشتا په زرګونو ماشومان او په لکونو کورونه روس غوندې ملک بیګا خدای تباہ کړ تاسو نشي تباہ کولی خدای قسم د هغه ګړچ انتظار کوي کتر کې اوال په زلزلې تا سره جخت هندستان اوالو زرګونه خلق پکې مړ شو تا سره جخت روس اوالو خدای تراجه شي خدای ته سرنګون شي کینی والله العظیم چې د شپې سم لئی سار چې را پاسې د کورونو چتونه بدر باندې پراته د کورونو چتونه او تاسو به تلاندې لکه په چندخ چې خپه کې دی او چړت ناری کې داسې بم چړت شي او بیاړه بم غر کوي نن قوم دې ته نه ګوري او پخبر ګستر ګړون دی نن ټول ملک د ملک پدې کې دي چې هاي ماته څه ملاو نشو هاي ماته څه ملاو نشو په کوم تمام چې تاسو منډه والی دي ان شاء الله چې د خیر مخ به پسترګو نه ګوري دا کو کدی ملک د خیر مخ وکړو یا دوی ته د سکون او د اطمینان ژوند نصیب شو نو کمړم راشي په قبر می متیازي وکړي سو پوری چې قران او حدیث ته متوجه شوی نه یي قران او حدیث ته سرنګون شوی نه یي او ټول ملک دا مطالبه نه کړي چې مونږ په پاکستان کې اس ترقی بل نه غواړو نه منو اس نه غواړو سوا د دینه چې د ملک فیصله دی په قران شروع شي چې ټول ملک دا مطالبه نه کړي نن مليانم را پاسې دلی دي چې خزي حکومت شتاو نشتاو شتاو نشتاو په دوی هغه چل شوی دی لکه هغه یو دم چرته خزیلا په ټي وي کې ډراما کې طلاق ورکړي چې طلاق ورکړي نو مليان ورپسې شو چې دا طلاق شوی دی بل ډاله پر اپاسه چې نه دی شوی زمونږ د صوبه سره دی پیر صاحب دغه په بیان ورکو چې ډیره ښه جوړای دا جدا کوي ما طلاق نه دی شوی ا پیر په بیان ور لوی پیر دې زرګونه مریدان مالدت یعنی دل اوستو وته خدای دی بنیاد وباس بنیاد دیوزن استاد څه کار دی چې د متعلق ته بیان ورکړي چې ډیره ښه جوړای دا مې کنده وای یو شرمېدل جوړ پلاور کې مان چاته پوسو کو مالزبه جواب په دې جلسه کې درک لس پنځل لس لکه خلک ابن مینار پاکستان لاندې ما وې د دم خزم دمای د دمي نکاح ونه نو هغه طلاق کم ځای شو هغه نکاح نو اوس دا را پچت شوی دي صاحب د خزي حکومت شتاو نشتا شتاو نشتا د دې دو جواب دي دو جواب
دا خزه چې چا جوړه کړه هغه لوی مجرمان دي او کنه دا خزه لوی مجرمان ده په دې مې پوي کوي چې چا جوړه کړه هغه ځان پسې په مانځه کولو پرېدم کنه د مړو جنازې ولا کوم کنه د لونو نکاح ورته تړم کنه ما سقط تعلق ور سره وکړو نو دغه غریبی څه ګناه ده ګناه خدا هغه چا ده چې چا جوړه کړه هغه خلق ته خو تاسو نیلی چیلی کیږي کارونه ورته وایي ورمنډي وایي درخواستونه وروړي زامن په نوکرانه وایي ځان په ماشټران کوي غیله هم منډي وروایي چا چوکړه دغه څه ګناه ده تاسو خیال را زما چې یو شیخ خوښ نه زباچری په سر کې نه نو ګناه ده هغه نه ده ګناه خو د قوم ده چې قوم وکړه اوس قوم پوهیږي او خدای پوهیږي ما څه کار دی د فتوا ورک بیا فتوی هغه خلق ورکي هغه خلق چې چا پرون ور سره ملاقاتونه کول او ورته ویل چې مال بم سرا کی کرانه بکی پرون هغه خلق فتوی ورکي بیا هغه خلق فتوی ورکي چې د صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشنو تاسو لک تحقیق کوي درته به یاد نه تاسو ته یاد دي تاسو خو هغه د دغرونه په قبر کې ته ملائکو ته پوسو کوي من ربک ویلا ویل من ربک وڅ غله رب کې یو قپ مړای بني وګه ما پر رب څه پويګم چې رب څه ته وي او دا خبره تاسو ته چرته یاد دي خپنه شي تاسو وختي تور خلق یې چې زمونږ د خار کې یو مثال مشهور دی چې آګئی دا ته شبراتا ته مولا ټډ ودای تړي تړي دنواله لنګای تاسو کو نوړای دی وی مونږ دی بلا تور اور پسې زمونږه پریدو کې او خزا و سود به کولو چا ورته دا سود مکو د سودګرو سزا ډیره سختي هغه ورته پریدای جب کوي چې ایمان خره وره خو ارمان د دنیا غي ایمان ول په بارونو دی خو ارمان د دولت کوا نو مونږ یې ارمان دی روټه غي د صدر ایوب او فاطمه جنا الیکشن تاسو ته یاد دی صدر ایوب او د فاطمه جنا الیکشن او مقابله چې وا نن فتوی هغه خلق ورکی چې چا ووټ فاطمه جنا ته د صدر ایوب په مقابله کې ورکړي هغه وخت کې د خزه سپورټ کولا اوس چې د خزه صدر نه کنو فتوی ورکې لګي تاسو خیال راغی نو خبره د ادا عزیزانو چې خزه سربرای مملکت جوړې دی شي یا نشي جوړې نو د مسلمان ملک سربرای مملکت خزه نشي جوړې دی د مسلمان ملک نو کدا ملک مسلمان و نو خزه به سربرای مملکت کوله نو ظلم ټول ملک کړي دی یوازې هغه غریبي پسې تشریږي مونږ خو برای نام مسلمانان یو برای نام مونږ کې اسلام کم ځای دی کوم کې اسلام وې کدو حکومت قانون نه هم وې اسلام او نه وې دین بم مونږ خپل فیصله جمعات ته وړې وې د کمی مدرسې مفتی ته بم وړې وې ته ورشه په کچرو په ججو په عدالتونو کې او پتانو کې د دې قوم حال وګوره په یو لیس مکه باندې دیر لسکاله مقدمه تاسو کوي کنه کوي دیوانی مقدمه تاسو کوي کنه کوي د دیر او د سوات او د باجوړ او د
کمی دنیا نه خلق راشي څه چل دی دلته اډیشنل ہوم سیکرټری سره می کیس ته څه کیس ته په یو لیس مکه می جګړه په یو لیس مکه ستا په وطن کې لوی لوی علما دي خو تم ورشه بل دې ورشي چې زما او د په یو لیس مکه جګړه د یو غنټه کې به فیصله وشي نو په کلونو د خدای په قهر دلته اخته یې کني اخته د پیرنګي قانون نن قوم د قوم نه دی پرېخي قوم د قوم او بسرو چشم منلې دي نو عزیزانو د روس او د انډیا او د ټرکی کار به در سره کیږي د شپې به سملې او سهار به ټول تباه پراته که 50 لکه خلک الله په روس کې په زلزلہ تباه کولې شي نو 10 کروڑه پاکستانیانو باندې خدای زلزلہ راوستي شي او تباه کولې شي الا بکیږي چې قران ته رجوع شي قران سره رابطه او تعلق پیدا کړي دین سره رابطه پیدا کړي نن دین دنیا ته څومره سپک